هیڅکله باید تکبر، غرور او عجب ونه کړو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو او هڅه وکړو چې دا ملت پر ځان باندې راټول کړو او موږ او ملت په ګډه بیا په هر پرمختګ کې لاسونه سره ورکړو او د هر ځای د پیښېدونکي غمیزې مخه ونیسو او د پردیو د شومو اهدافو قرباني نسو. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې متحد واوسیږو او د خپلو اسلامي او ملي ګټو د ساتلو دپاره خپل پوره توان په کار واچوو او خپل پوره کوشش وکړو او یو بل وزغمو. بیا ان شاء الله تعالی موږ او تاسو توانېدلی سو چې د تیرې ناخوالې بیا تکرار نشي او دغسې هر ځل ازادي اخیستل او هر ځل بیا هغه ازادي د لاسه څخه ورکول د دې تجربو څخه نور پند واخلو او همدا ازادي چې اخیستې مو دي بس دي، نور باید دا ازادي وساتو.